نو د مور زویه اول به ځان ټیک کوو او بیا به بل ټیک کوو. زمانه خرابه ده. نو تاسو دې خبرې تاسې سوچ وکړئ، زمانه خرابه ده. د مور زویه دا ځای دې وپېژنه، داسې دا هغه ځای دی که نه، دې ځای کې زما یو یادګار دی. هغه څه د ټولو نه اولنی ویډیو چې کوم دی نو ما د دې ځای نه کړې وه. دلته زما ملګرو کار کوه، ما هغې له ویډیو کړو. هغه خلکو دونه خوښه کړه چې په هغې کې ما چې دا کانفیډنټ راغی چې د هغې نه بس دړادړ لګېږم وروره. او بله خبره دا دی، نن سبا داسې وخت دی وروره چې بلکل په چا باندې تنقید ونه کړې. یو کس درته وایي شپه ده، ته هم ورته وایې شپه ده وروره. یو کس درته وایي ورځ ده، نو یې ورځ ده. یو کس درته تر دې پورې ووایي که نه چې ما د انځر ګل دروازې لیدلی دی، نو ورته وایي بلکل بېشک وایي ستا نظر تیز دی. یا که درته یو کس داسې ووایي چې زه د شپې نور ته کښېنم او دروازې ستوري شمارم، وایي بلکل وایي زما بلکل په تا باندې دا بروسه ده وروره چې ته به بلکل ګټه کوې. تنقید بلکل په چا مه کوې او ته به په خپل نیت کې صحیح خبره کوې، او بل کس ته نه که غلط مطلب واغېشت وروره کار دی بیا خراب دی. ټیک ده که نه؟ نو په ده کې لهجو کنجو کې به ځان نه اچوې، بلکل بس زما په شان راځې او بس چې سم په زړه وي هغه په خوله راولې او بس د خدای په کارونو کې او د بیدلۍ په کارونو کې ګوتې مه وهې، نو بس بیا به کامیاب یې وروره. نو بس صرف دا یو دوه خبرې وې. دویمه خبره دا دی، خلک وایي زمانه خرابه ده. نو تاسو دې خبرې تاسې سوچ وکړئ، زمانه خرابه ده، زمانه. ټیک ده که نه؟ نو چې مونږ خپل ځانونه ټیک کړل که نه، نو دا ټول هر څه به ټیک شي. خو مشکله ده یار، مونږ ته خپلې غلطۍ ښکاري نه، او د بل غلطۍ خو راته داسې په نښه کېږي چې ځان ته څه وي. نو خپل ځان ته مونږ سوچ نه دی کړی چې په مونږ کې څه څه غلطۍ دي، نو د هغې په وجه دا زمانه خرابه ده. ښه، نو د مور زویه اول به ځان ټیک کوو او بیا به بل ټیک کوو. ښه، نو بس د هغې پورې د ځان خیال ساتئ او بس موسم ښه دی، نور ګپ په بیا لګو. ښه.